فلم شروع کیږي او موږ یوه جینۍ ګورو چې د هغې نوم زوی وي. زوی خپل خاوند ته میلاوېدو ته روانوي. د زوی مور دې ته له ګاډي چابي ورکوي او ورته وایي چې په لاره کې لاړه شه. زوی خپل مور ته وایي چې ته فکر مه کوه او زه به په ارام لاړه شم او چې کله ورسېږم زه به تاله ټلیفون وکړم. زوی خپل خاوند ته میلاوېدو ته روانوي او هغه ډېر زیاته خوشحاله هم وي. زوی اکثر ځان ته سیلفینې اخلي او تصویران وکاږي او هغه ټوله لاره کې تصویران ځان نه وکاږي او خپل خاوند ته لیږي چې هغې ته پته ولګي چې زه اوس چېرته یم. د سفر په دوران کې دې ته په لاره کې یو سړی میلاویږي. د دغه سړي دوکان په روډ باندې وي او دا سړی اکثر د لاس نه جوړ شوي شیونه خرڅوي. هغې نه پسته زوی لاره کې بیا روانه شي. د ډرایوینګ په دوران کې دا ډېر زیات موبایل استعمالوي او بیا په سړک باندې یو بوډا سړی ولاړ وي چې هغه ډېر زیات زخمي وي. زوی دا سړی بچي او هغه کچې ته لاندې راکوشي. زوی خپل ګاډی هم ودرې خو کله چې دا شاته وګوري هغه سړی اچانک لاندې په ځمکه راپریوځي. دغه سړي پسې څه بدماشان شوي وي او دوی پې ګاډی وخیچي او هغه سړی په روډ کې مړ کړي. دغه بدماشان بیا زوی پسې هم راشي او زوی غوښتو چې دغه زخمي سړی دا د روډ نه اوچت کړي او هسپتال ته یې ژر ویسي او دا بیا خپل ګاډي نه راکوزېږي او دا سړی په خپل ګاډي کې کښېني او هسپتال ته یې وړي. دا هلته نه تښتېدو والا وي خو دغه بدماشان هلته کې رارسېږي او دا زوی هم ونیسي. دا د زوی په مخامخ هغه سړی ډېر زیات په چاقوانو باندې ووهي او هغه هلته کې زخمي کړي او بیا یې مړ کړي او بیا زوی هم په چاقو باندې وهي خو دې نه پیل هغه دې نه هلته کې وتښتېږي. خو د دغه بدماشانو د مشر په لاس کې یوه تمانچه وي او هغه په زوی باندې نشانه لګوي او هغه په خپه باندې اولي او هغه هلته کې رالړه کړي او زخمي هم کړي. او دغه کسان زوی په خپل ګاډي کې کښېني او خپل کور ته یې راولي او هلته کې په بیډ باندې وتړي او هغه زوی ډېر زیات ټارچر کوي او هلته کې وهي هم او هغه ډېر زیاته په دړ کې وي او چیغه هم وهي. بل خواته له زوی خاوند ډېر زیات پریشانه شوي وي چې د لمر ساعت خو شو او اوسه پورې زوی کور ته نه راغلی او هغه بیا په خپل وټساپ کې له هغې آخري تصویر ګوري چې کوم ورته هغې رالیږلی وي او په هغې کې یو بوټ هم ګوري او د دغه بوټ نه دې ته پته ولګي چې هغه آخري ځل چېرته وه او هغه بیا پولیس ته ټلیفون کوي او د دې باره کې ورته اطلاع ورکوي. او د بدماشانو مشر چې له هغې نوم ټری وي هغه اوس هم زوی ډېر زیاته وهي او ورته وایي چې زه د هغه سړي نوسۍ یم چا چې د امریکې نه د قبیلې خاتمه کړې وه او ورته هغه د قبیلې خلکو سرونه هم ښایي چې اوس هغې نه ډانچې جوړې شوي دي او ته چې دا هغه د قبیلې د خلکو سرونه دي چا چې زما نیکه مړه کړي دي او د دې سرونه یې کټ کړي دي او اوسه پورې ځان سره یې خولی دي او په دغه کوپړو کې دا یو کوپړی راخلي او زوی ته ښایي چې دا هغه سړی و چې کوم د قبیلې مشر و. دغه ټوله کیسه چې کله زوی واوري او دغه کوپړی هم وګوري هغه ډېر زیاته ویریږي. بیا دغه بدماشان یو ځای ته کښېني او هلته کې ډېر زیات شراب څښي او بیا دوی خپلو کې تاش هم کوي. په دغه بدماشانو کې یو کس وایي چې موږ ته پکار ده چې اوس موږ دغه جینۍ مړه کړو او دغه کس د ټری ملګری وي خو ټری ورته وایي چې اوس یې نه مړه کوو او لږ صبر ورته وکړه او لږ ساعت پس بیا مړه کړو او په دغه خبر باندې دوی دواړه خپلو کې شرط ولګوي او دغه شرط وګټي دغه سړی او بیا دا یو غټه چاړه راواخلي او دا هلته کې روان شي او دا زوی مړه کوي. بل خواته زوی ډېر زیات مشکلات برداشت کړي او هغه ګنډتان نه هم ځان خلاص کړي او راجیګه شي او کله چې دا هلته نه تښتېږي دغه سړی ورباندې راشي او دا وګوري هغه زوی رونیسي او د په خېټه کې ډېر زیات چاقوان ومنډي او هغه هلته کې راډه کړي او په موقع باندې هغه مړه شي. بل خواته یو سړی چې په دغه غرونو کې ګرځېږي دا هلته کې زوی وګوري چې هغه مړه پرته وي او په خاورو کې لاندې وي. دا دغه مړی اوچت کړي او خپل کور ته یې راوړي او په کور کې څه دوايانې یوځای کړي او د دې په زخمونو باندې ومږي. دا ماکه سړی و کوم ته چې ټری ټوله قبیله مړه کړې وه دغه سړی هلته کې څه جادو منتر شروع کړي او هغه غواړي چې دغه ساه واپس راشي او په زوی کې ورننوځي او دا یو ځل بیا راجیګه شي. دغه دوران کې د زوی جسم په هوا کې اوچت شي او یوه شیطاني ساه راشي او په زوی کې ورننوځي او د دې مخ هم ډېر زیات خوفناک شو او د دې تورې سترګې شي. زوی ټوله نه پیله په دغه بوډا سړي باندې اټیک وکړي خو دغه سړی دا یو ځل بیا بېهوشی کړي. د زوی خاوند هم دلته کې راشي او هغه په یو ټل کې څاروي. زوی چې کله په وش راشي نو هغه د ښار سایډ ته راشي. زوی هلته کې یو ټلیفون بوت ګوري او هغې نه خپل خاوند ته رنګ میلاوي او ته چې زه ژوندی یم او بلکل ټیک ټاک یم. زوی چې کله د دې اواز واوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي او بیا د هغه ټلیفون لوکیشن هم روکاږي او په دغه لوکیشن باندې هغه هلته کې راشي. زوی هلته کې د پولیس یو ګاډی وګوري او هغه دې نه مدد اخیستلو لپاره مخکې حرکت وکړي خو دغه پولیس بل څوک نه بلکې د دغه بدماشانو یو ملګری و او زوی چې کله دا وګوري هغه ډېر زیاته غوسه شي. دغه سړی بې دننه یو کلب ته ورننوځي او زوی هم دې پسې راشي خو کله چې دا سړی زوی وګوري چې هغه اوس هم ژوندی ده دا ډېر زیات حیرانه شي او ویریږي. د زوی سترګې تکې تورې شوي وي او داسې معلومېږي چې هغه شیطان دی کې یو ځل بیا راغو
خو دغه پولیس په دې باندې حمله کوي خو هغې نه پیله زوی یو غټ بوتل راولي او دغه سړي په خېټه کې ومنډي او ټوله خېټه ورته وشکوي او د هغې ټولې کولمې بهر ته روکاږي او هغه سړی هلته کې مړ کي او هلته کې یو سړی ټوپک راولي او په دې باندې ډز کوي خو زوی یو کرسۍ راولي او په دغه سړي باندې ولي او هغه بېهوشه کي خو د دې خاوند چې کله دلته راشي د هلته ډېر زیات پولیس وګوري او دغه پولیس دې نه تپوس کوي چې زوی څه شوه دا پولیس ورته وایي چې دلته کې یو سړی چا مړ کړی دی او ته چې چا پسې ګرځېږي هغه کس دلته کې نشته د زوی خاوند یې ته وایي چې زما ښځې دلته کې ماته یو ګنټه پهله ټلیفون وکړو دا پولیس ورته وایي چې صحیح ده دغه کیس به زه بعد کې وګورم خو اوس دلته کې مړی شوی دی ته هلته نه لاړ شه لږ ساعت پس ټرې هم هلته کې خپلو ملګرو سره راشي او چې کله خپل ملګری وګوري چې مړتیا ډېر زیات غوسه شي ټرې بالکل هم نه پوهېږي چې آخر څوک و چې زما ملګری دلته کې مړ کو د زوی خاوند راځي او دې سړي نه تپوس کوي چې تاسو زما ښځه کتلې ده او که نه ټرې چې کله دغه جنۍ عکس وګوري هغه دې ته وایي چې ته زر تر زره دلته نه لاړ شه خو د زوی خاوند چې کله دوی ته وایي چې یو ګنټه پهله زما ښځې دلته نه ماله ټلیفون وکړو په دې باندې دا ټول خلک ډېر زیات حیرانه شي او بیا دغه بدماشان د زوی په خاوند باندې حمله کوي او هغه هلته کې وخي خو په منځ کې هغه پولیس راشي او دا ترې خلاص کړي او دغه کسانو ته وایي چې تاسو دلته نه زر لاړ شئ بل سهار له زوی سترګې چې کله کلو شي هغه په یو ځای کې پرته وي او هلته کې یوه غټه کمره هم وي او په دغه ګودام کې ډېر زیات اوزار پراته وي هلته کې دایې او تیر کمان اوچت کي او هلته نه لاړه شي دغه ټول بدماشان بیا هغه قبر ته ځي کوم ځای کې چې دوی زوی خاښه کړې وه خو دوی هلته کې وګوري چې زوی خو دلته کې نشته او هغه هلته نه تلې ده دغه ټول بدماشان ډېر زیات په فکر کې شي او دا سوچ کوي چې اخر دا جنۍ دلته نه چېرته لاړه د ټرې هغه ملګری چا چې زوی مړه کړی وي هغه ورته وایي چې کیدای شي چې بېګا څه ځناوران راغلي وي او دغه جنۍ خوړلې وي دلته نه بوتلې وي خو ټرې دغه خبره ونه مني او هغه ډېر زیات غوسه شي او بیا دې ټول فیصله کوي چې موږ به د خپل کور نه ډېر زیات لرې چېرته لاړ شو او دې نه بله چې پولیس موږ ګرفتاره کړي دغه ټول خلک خپل کورونو ته ځي او خپل سامانونه پیک کوي خو د ټرې یو ملګری کله چې خپل کور نه راوځي او په خپل ګاډي کې کښېني دا هلته کې ګوري چې دې ګاډي چا په تیلونو باندې ویشتې وي او ورته یې پنچر کړی وي دغه کس خپل موبایل روکاږي او ټرې ته ټلیفون میلاو کړي او ورته وایي چې کیدای شي چې هغه جنۍ زموږ کور ته خواته راغلې ده او هغه اوس هم ژوندی ده بیا زوی هلته کې راشي او په لاس کې تیر کمان وي او دا په دغه سړي باندې تیرونه ورلړه کړي او ډېر زیات غوزارونه پرې وکړي او تر هغه پورې پرې تیرونه ورورې کومه پورې چې هغه یې مړ کړی نه وي ټرې چې کله د خپل ملګري ټلیفون واوري دا له هغې کور ته راشي او دا هلته کې وګوري چې څوک وو چې د دې ملګری هم مړ کړو زوی خپل جسم ګوري چې هغه په ورو ورو خرابېږي او د دې په جسم کې چینجي هم کېږي زوی ځي او بیا هغه بوډا سړي نه د دې باره کې تپوس کوي او بیا ورته دغه سړی پوره کیسه کوي دغه سړی ورته وایي چې ستا جسم په قبر کې پروت و او کله چې ستا جسم ماته میلاو شو نو ته مړه شوی وي او دا سړی ورته وایي چې بیا ما جادو منتر وکړو او ستا په جسم کې مې یو ساه واچوله خو ستا په جسم کې ساه سره یو بله ساه هم راغلې ده چې هغه زموږ د قبیلې د مشر ده او دا هم و چې ستا په جسم کې چې کومه بله ساه ده هغه زموږ د قبیلې د مشر ده او هغه د ټرې نه خپل قبیلې د بدله اخیستلو کوشش کوي او د ټرې مشرانو راجګ شوي وو او د دغه سړي ټول فیملي ختمه کړې وه او اوس دوی دې نه خپله بدله اخلي او دوی چې زموږ د قبیلې د مشر او ستا یو دشمن دی او ورته وایي چې ستا جسم رو په رو خرابېږي او چینجي هم پکې کېږي او ورته وایي چې ستا څه ټایم ډېر زیات کم دی چې سم ته غواړې هغه زر وکړه او دغه ټول خلک مړه کړه ټرې بل خواته بیا پلان جوړوي چې موږ به لاړ شو له زوی خاوند به غوا کړو او بیا زوی څه هم نشي کولی د زوی خاوند په یو هوټل کې ناست وي او هغه ډېر زیات خفه وي او هغه خپلې ښځې پسې هم جاړي خو بیا ټرې او له هغې ملګري هلته کې راشي او دا وتړي او ډېر زیات یې ووښي او دې ته سترګې هم وتړي او په خپل ګاډي کې کښېنوي او هلته نه چېرته تختوي دغه بدماشان چې کله هلته نه ځي نو هلته کې بې زوی راشي او په خپل تیر باندې په یو سړي باندې په غزار وکړي هغې په مری کې یو غشې وردننه کړي او هغه هلته کې زخمي کړي ټرې او د هغې بل ملګري چې کله زوی وګوري چې هغه ژوندی ده دې ډېر زیات ویریږي او دغه بدماشان هلته نه تښتېږي زوی هم چې کله دې وګوري په دغه ګاډي باندې ورټوپ کړي او په دوی حمله وکړي دوی او د دغه سړي په منځ کې یوه مقابله وشي او دا سړی مسلسل په زوی باندې په چاقو باندې غوزارونه کوي خو دغه د غوزارونو په زوی باندې هېڅ هم اثر نه کوي خو کله چې زوی دغه سړی مړ کولو والا وي ټرې دغه بریک په زوره باندې ووښي په کوم باندې چې زوی لاندې په ګاډي نه لاړه شي ټرې خپل ګاډی څو ځل په دې باندې خېچي خو په دې باندې هېڅ هم اثر نه کوي ولې چې هغه خو الریډي مړی وي ټرې چې کله دا وګوري هغه هم ډېر زیات حیرانه شي چې آخر دغه جنۍ ولې نه مړه کېږي خو بیا ټرې سوچونه نه کوي او په خپل ګاډي کې کښېني او هلته نه ځان وتښتوي بیا د زوی خاوند یو ځای ته راولي او هغه په کرسۍ باندې ټیټ وتړي زوی بیا خپل خاوند ته راځي او هغه چې کله وګوري هغه ډېر زیات په ژړا شي او ورته وایي چې ته ما سره دلته کې ایساره شه
خو زوی سره ټایم ډېر زیات کم وي او هغه به خپله بدله له هغه سړي نه اخلي او بیا د هلته نه لاړه شي. ټرې بیا هغه بوډا سره راځي او هغې نه تپوس کوي چې ما ته ووایه چې هغې زوی څنګه ژوندی شوه. دغه بوډا سړی بیا ټرې ته ټوله کیسه وکړي او ته چې په زوی کې کوم استاد ده هغه زموږ د قبیلې د مشر ده او هغه به اوس تا ټوله فیملي ختموي او بیا به د ساه اخلي. ټرې ورته ووایي چې زه به دغه جنۍ څنګه ځان بچ کومه. دا سړی ورته ووایي چې ته لاړ شه او هغه کوپړی وسوځوه او داسې عمل کولو نه پس ته به زوی تا پرېږدي. بیا پولیس راځي او د زوی خاوند هلته نه ازادوي او هغه ورته ټول بیان ورکوي او ټوله کیسه هم ورته کوي. چې کله ټرې کور ته راځي له هغې ورور پیلنه ځان مړ کړی وي او بیا دا د دې مور هم مړه کړي. ټرې بیا ځي او هغه ټولې کوپړۍ راخلي او په قبر کې ښخوي خو په هغې کې د هغه د قبیلې د سردار کوپړۍ نه وي. بیا هلته کې زوی راشي او له هغې په لاس کې د هغه د قبیلې د مشر کوپړۍ وي. ټرې چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویرېږي او ځان بچ کولو لپاره د هلته کې یو جنریټر راوالي. زوی د ټرین نه یو لاس هم کټ کړي خو بیا هغه دغه ماشین راواخلي او له زوی په خېټه کې ور ومنډي. خو په اخره کې زوی یو غټه چاړه راوالي او د ټرین نه مرۍ کټ کړي او هغه هلته کې مړ کړي او لږ ساعت پس د زوی خاوند هم هلته کې راشي. دا هغه بوډا سړی و چې دی دلته کې راغوښتی و. دا په قبر کې د زوی نیمه حصه ګوري او ورته وایي چې زه اوس هم تا سره ډېر زیاته مینه کوم او په اخره کې دا له زوی جسم وسوځوي او دغه شانتې هغه شیطاني ساه هم دی نه وځي او زوی هم مړه شي. ولې چې د دې دواړو بدله اوس پوره شوه. د زوی خاوند ته هم پته نه وي چې څه کیسه ده خو دغه بوډا سړی ته هم کیسه وکړي چې زوی سره دغه خلکو څومره زیاتې وکړو او دې څنګه دا ټول خلک مړه کړو او دلته کې زموږ دا فلم ختم شي.